ملا هیبت الله په کندهار ولایت کې راڅرګند شوی او خپلو والیانو ولسوالانو ته سپارښتنې کړي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو عمومي مشر شیخ هیبت الله اخونزاده چې دوی امیر المؤمنین ګڼي ته یو منسوب وینا پاڼه رسېدل شوې چې طالبانو ته پکې یو لوړ سپارښتنې شوي دي. د طالبانو ویاندویان وایي چې اخونزاده نن په کندهار ولایت مقام کې د ولسوالیو له امنیه قومندانانو، ولسوالانو او ټولو رئیسانو سره لیدلي. طالب ویاندویانو یو ځل بیا د ملا هیبت الله کوم عکس یا غږیز پیغام نه دی خپور کړی چې له دې سره د هغه د مړینې ادعاوې د پخوا په شان دوام لري. د دوی په وینا نوموړي خپلو دغو چارواکو ته دا سپارښتنه کړې چې زما د عفو احترام وکړئ، د تیر نظام کارکوونکو ته د تیرو جرمونو سزا مه ورکوئ. د دې هیواد د هر وګړی موږ ته قدرمند دی. د افغانانو قدر او عزت په بل هیواد کې نشته، نو هیڅ افغان چې د هیواد نه نه وځي همدلته دې پاتې شي. مسؤلین، علما او قومي مشران، والیان او ولسوالان دې دوی ته قناعت ورکړي چې همدلته هیواد کې پاتې شي، دلته یې عزت او قدر کیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.